بیا د ډېر زیات تکلیف و کله به سر لاندې کو او کله به سر مبارک برکو او د یو سرمنې یو لوټګی و هغه د اوبو وه هغې کې به یې لاس مبارک کېښود په ځان به یې راښکو ان للموت سکرات مې د الله رسوله بیماري سخته ده وایي شي دې وجې نه سخته ده چې ثواب ډبل دی اجر زیات دی او چې سبا نورو خلکو لم تسلی شي مرگ نمخ کی بیماری تبا ہوا وجود خوٹ کے رہا سے بہر کے ایما سینی تے ڈڑا والے وا او دیکھے دما رو راغ عبد الرحمن بیدی ہے سواک اللہ کے وسر میں سواکو نو رسول اللہ مبارک دا سے پشوق پتاو قتل زه پوه شوم مې الله رسوله مسواک دم زړه کېږي وی سر مبارک یې وړکو چې و نو ما هغه مسواک د هغه نه راواغېست نو لږ کلکو مې الله رسوله نرم یې کم وی فرمایل چې او نو ما خپله خوله کې پې غاښونه کېښودل او پوس مې کړ رسول الله مبارک له مې ورکړ وی داسې مسواک یې ومږه ښکلې چې دومره ښایسته مسواک یې چې ته نه ومږلې بیا مال راکو نو عائشہ بی بی وی زر ما ومږه چې د رسول الله مبارک د خولې مبارکې لاړې ورپورې دي وی دا هغه بختوره ښځه یم چې اخر وخت کې زموږ د رسول الله مبارک لاړې خدای یو ځای کړي دې دوران کې سیوطي لیکلي په خصائص کبرا کې جبریل علیه السلام اجازت وغوښته دا هغه لیکلي عائشہ جبریل راغی جبریل علیہ السلام وتوی ما سره یو فرشته راغلی ده چې هغه اسمان نه په ړومبي ځل راغلی ده دې نه مخکې هغه اسمان نه نه ده راغلی اجازت غواړي وی داخل دي شي هم داخل شو فرشته ورته وایي چې زه خو راغلی یم الله تعالی اختیار درکړی دی د دنیا ژوند د خوښ دی که الله له ځئ دنیا دے خواہ دا کہ اللہ ملاقات دے خواہ دے اس پیغمبر لا دا یو قانون دے چی اللہ پیغمبر لا دا مرگ وقت اختیار ورکے دا دا غیو عزت نہیں نور پیغمبر تا چی وی خدای لزے کہ دنیا پیغمبر پا دنیا بھی سکے رسول اللہ مبارک حضرت جبریل تا دا سنے گو کتن دا مشورے پتو گا مرگرے دیکھن آسے وطیو کتن نو جبریل علیہ السلام ہوتا ہوئی کہ اختیار ہوتا ہے اللہ در کو ان اللہ یتشوق الى لقائک خدای پاکستان ملاقات ترے شوق کے دینو اس کو قد اخبر رسول اللہ مبارک فرمائے اللہم الرفیق الاعلا اے اللہ تزما لوی مرگرے وی دا پوی شم چې اختیار ملو شو مونږ یې وخت نکړو او الله خوښ کړو او فرشتې دوی امضل امریکا کار دې چالو کا عائشہ بی بی فرمائی نور پوی نه شو دا نیم آیات ولست اشهد ان لا اله الا الله ان للموت سکرات هذا قلت مبارك اسمان توجيتك اللهم رفيق الأعلى اللهم على الذين أنعم الله عليهم من الصديقين والنبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا إذا قلت مبارك توجيتك يو خوشبو بمحسوسك نور پوئی نشو لاس مبارك يخكتك روح لا صحابوں تو جی پتہ لگے بس صحابوں بند حیبت شو حضرت علی بے ہوش شو او بے ہوش دے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ چاڑا شو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دماغ او دانگل او تورے واغشتو جماعت کی ادریت وی منافقان ہوئی کہ رسول اللہ مبارک وفات شوے دے
هغه وفات نه دی د الله ملاقات له تللی دی لکه څنګه چې موسی علیه السلام کوه طور ته د الله ملاقات له تللی او راضي به کم منافقین چې وایي چې د رسول الله مبارک وفات دی زما په دې توره به دې سر وایي او که چا نه مې واورېدل چې رسول الله مبارک وفات دی زه پوه شه زما توره پوه شه یا غږ نه کوه هلته جاړي خلک هلته جاړي هلته جاړي د ابوبکر صدیق پسې اطلاع لاړه راغی چې راغی نیغ په رسول الله مبارک کوټې دننه یو صادر په حضرت جبریل اچولی و صادر یې اوچت کړ چې اوچت یې کړ رسول الله مبارک باندې ور پرېوت ښکلی کړ وا صفیه وا خلیله طبت حیا ومیتا اے زما خوږه ملګري اے زما ښکلي دوسته په ژوند څه ښکلی وې او په مرګ څه خشته مهر نبوتو که دغه نو په تندي باندې ښکل که او بار نه ووت دا د ګل ورځ وه تقریبا 10 بجې ټیم و بار چې راووته نو عمر ته یې ویې کښېنه هغه نه کښېناستی ده هلته محراب کې ودرېده اعلان یې وکړ من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات د څوک د پیغمبر علیه السلام عبادت کوي هغه وفات شوی دی ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت څوک د خدای عبادت کوي نو خدای ژوندی دی نه مري او بیا دا آیات وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين یا نبی کریم محمد صلی الله علیه وسلم الله رسول دی هغه نه مخکې ډېر رسولان تللي دي دی به مري که دی وفات شو تاسو به په پوند واپس ځئ کفر ته بس خلک پوه شو صحابه و هدایت خو مخکې نه نازل و موږ به مانځه کې لوستو خو ير شوی مو بس ټولو خلکو د آیت په خولې لګیا دی وایي زما وروڼو لویه صدمه وه لږه نه وړه نه حضرت انس وایي په کومه ورځ چې رسول الله مبارک مدینې ته راغی هر شی روښانه و او په کومه ورځ چې رسول الله مبارک دنیا نه لاړ زموږ لاسونه لا د هغه د قبر په خاورو کې لیت پیت و چې هر څه تیار و بیا هغه رڼا نه وه کومه رڼا چې به موږ لیده دغه ورځ هم تېره شوه ځکه جنازه به دوه درېو کسانو کوله چا وې مدینې مقبرې ته قبرستان ته وړو چا وې شام ته وړو حضرت ابوبکر صدیق په ما د رسول الله مبارک نو ورېدلي چې کوم ځای خدای پیغمبر نسو وسته دغه ځای ولا خدای خوښ کړي هم دلته دفن کو نو هغه ځای نه بستره مبارکه اخوا کړل دی ولا قبر وکړ او د چهارشنبې شپې ته دفن شو ځکه دوه درې کسه متلل او جنازه به کول آخري جنازه حضرت ابوبکر صدیق کړی غسل ولا حضرت عباس ورکړی دی تریو دا غزوه د قسم او فضل ابن عباس اسامه ابن زید دا وسره انصارو کې یو کس وسره دی ولا غسل ورکړی دی غسل چې ورکاو وی جامع ته لري کو غسل ورکو کسره د جامو ورکو یو غیبی आवाज د کوټې د ګټ نه راغی چې رسول الله مبارک سره د جامو سره لمبوي جامع بدل لرکوي یا چې کله دفن شو چهارشنبې په شپه حضرت انس وایي موږ سره خاورې واړولې
بار روانو چاریا دې را سره وې حضرت فاطمه ولاړه وه موږ لار کې ولاړه وه ما ته ویل څه خوند دې درکړه ډېره مړونه خوشحاله شو چې د خدای په رسول هم خاورې واړولې موږ غږ نه کوو زما وروڼو موږ له دا لوی درس دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم دنیا ته الله راولېږه دنیا پہ روخانه شو اوسه پورې دا زموږ ایمان او اسلام د هغې د برکته دی دا دین د هغې د برکته دی الله پہ ډېره لویه ګمراهي ختمه کړه لویه تیاره پہ رب العالمین ختمه کړه او بیا چې کله د هغې د دنیا نه ضرورت ختم شو الله ځان ته وبلوي لاړ 63 کالو په عمر کې دغه رنګې موږ به یو ځل د دنیا نه ځو رسول الله مبارک نه خو الله لوی کار واغېست هغه صحابو نه خو الله ډېر لوی کار واغېست موږ به څه کوو موږ نه به څه کېږي ای دنیا نه لاړل موږ له به سفارش کوي انشاءالله الله دې هغې سره موږ او د کوثر په غاړه باندې ملګري کړي موږ به د الله نه دا سوال کوو چې د هغه غرولو شوي دین الله زموږ نصیب کړي په دغه دین الله زموږ ژوند او زموږ مرګ نصیب وګرځولی کړي او د هغې د سنتو الله پاک زموږ اتباع او تابعداري نصیب